ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم مخوند د ولایت مقام په مقر کې د یو شمېر ادارو مسؤلینو سره د بېلابېلو موضوعاتو او مسایلو تعقیب او حل په موخه ولیدل او دوی ته یې په اړونده چارو کې د لازمو اقداماتو ترسره کولو سپارښتنې وکړي. د ننګرهار بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون مشر مولوي عبدالله ساجد او غړو یې د خښتو بټیو اتحادیې مسؤلینو او د بټیو مالکانو سره په ناسته کې په تکراري ډول د ټاکل شوي نرخنامې او اصولو د تطبیق جدي سپارښتنه وکړه. د ننګرهار کرنې اوبو لګول او مالدارۍ ریاست په هڅو اف ای او په مالي ملاتړ او د ان سی ار او موسسې په همکارۍ د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې 1560 بېوزلو کونډو او راستنو شوو کورنیو ته د سبو میوو وچولو ماشینونه وویشل شول. د ننګرهار پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي کې د کمپیوټري سافټویر پروژو نندارتون جوړ شو. په دې پروژو کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصلینو په لاس 15 جوړې شوې پروژې نندارې ته وړاندې شوې چې په دې کې د کانکور ازموینو پیل معلومولو جوړ شوی سافټویر هم نندارې ته ایښودل شوی و. او د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلینو په یوه پراخه ولسي غونډه کې د ښاروالۍ اړوند د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. ګډونوالو دغسې غونډې په ښار کې د پرتو ستونزو په حل د ښاریانو او ښاروالۍ ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ لپاره مهمې وبللې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا